دا قبر د آخرت اولنۍ دروازه ده. د مخلوق نه یره کوونکو د الله نه ویریږئ. د مخلوق د مخې دپاره د مخلوق د رضا دپاره کار کوونکو د الله د رضا دپاره کار وکئ. او د مخلوق خوشامد کوونکو الله راضي کوي د ځان نه. والله بالله ثم تالله چې عزت په دې کې ده چې الله درنه راضي شي، او شرمندګي او بې شرمي په دې کې ده چې د رب رضا نه لټې او د هغې د مخلوق رضا لټې، نو والله چې ژوند ستا عبث دی، فضول دی، بیکار. قبر ته تیاری و، آخرت ته تیاری و. دا قبر د آخرت اولنۍ دروازه ده. په دې کې به څو سواله کېږي، د هغې جوابونو کې چې څوک کامیاب شو کامیاب دی، چې څوک ناکام شو ناکام دی. دې وجې نه عثمان رضی الله عنه بارکی او عمر رضی الله عنه بارکی او بکر رضی الله عنه بارکی بعض اقوال مشهور قول د عثمان رضی الله عنه بارکی راځي. هغه با چې کله ادیرې ته لاړو ډېر سخت به یې وژړل، حتی تر دې پورې چې ګیره به یې لمده شو. صحابو ته تپوس وکړو چې دا څه حالات دي؟ ډېرې سختې رالې، ته نه جاړې، خو چې دې ځای ته راشي جاړې فریاد کې. هغه ورته ووې دا ځای داسې یو ځای دی چې دلته کامیاب شوې کامیاب وي، او چې دلته ناکام شوې ناکام. مونږ خو د ژوند نه لوبې جوړې کړي دي. لوبې انسان په هغه شي باندې وکړي چې د دی زما خو دا ژوند نه دی، دی خو ما الله سره لوز کړی، خو باندې الله اخیستی، د دې په عوض کې ما ته جنت راکوي. زه څنګه په دې بدن باندې لوبې وکړم؟ ظالمانو، ځان سره ظلم نه کوئ. ظلم صرف دا نه دی چې تاسو نشه کوئ، ظلم صرف دا نه دی چې تاسو حرام خورئ، ظلم صرف دا نه دی چې ځان دوکه کوئ، ظلم صرف دا نه دی چې تاسو د مور او د پلار د سترګو نه ځان پټوئ او دروغ وایئ. نه، ظلم ډېر اقسام لري. د هر سړی د خپل وس موافق ظالم دی. هر سړی ظلم کوي، هر سړی نه ظلم کیږي، خو کامیابه انسان دا دی چې د دې نه ځان وساتي. ظلم دا دی غټ چې مقصد د زندګۍ دی معلوم دی او الله ته رجوع نه کوي. ظلم دا دی چې دین ستا دپاره راغلی دی، ته په دین باندې عمل نه کوې. ظلم ستا دی چې ستا څه ذمهواریانې دي هغه نه ادا کوې. ظلم دا دی چې ستا کم حق الله تا ته درکړی، رعیت ستا لاندې دی، د هغې تربیت نه کوې. ظلم دا دی چې د الله د رضا دپاره الله نه راضي کوې. ظلم دا دی چې د الله بندګي نه کوې. الله جسم درکړی، روح یې درکړی، نعمتونه یې درکړي، هوا یې درکړي، عزت یې درکړی، شهرت یې درکړی، دغې الله ته ستا دا تندې نه لګېږي، دا ظلم دی. مه کوه که په دې خو ستا وس شته چې نه یې کې. نو د الله سره هم جفا مه کوه او د ځان سره هم جفا مه کوه. نو تیاری وکئ د آخرت دپاره. تیاری چې مو د آخرت دپاره وکړو، نو بیا به تاسو ته پته ولګي. او ډېرې سختې خبرې دي.